راځو ګورو چې څلور درېیمې برخې له دې څخه یوه پنځمه برخه منفي کولی شو که نه. تاسو ویډیو ودروئ او د دې کوښښ وکړئ. نو لومړی خبره چې تاسو ته ذهن کې راځي هغه دا ده چې د دې دواړو مخرجونه سره یو شان نه دي. نو دې دپاره باید موږ یو مشترک مخرج پیدا کړو. مشترک مخرج پیدا کول دپاره موږ د دې دواړو عددونو تر ټولو کوچنی مشترک مضرب لاسته راوړو. همغه به د دې کسرونو مشترک مخرج وي. او د مشترک مضرب لاسته راوړلو لپاره موږ راځو د لوی عدد راخلو او د دې مضربونه ګورو چې کوم یوې په دواړو باندې ویشل کیږي. نو 15 په 3 پوره نه ویشل کیږي. 10 ګورو 10 په 3 پوره نه ویشل کیږي. 15 ګورو 15 په 3 پوره ویشل کیږي او په دې هم پوره ویشل کیږي. نو 15 د دې دواړو مشترک مخرج دی. اوس راځو موږ دا کسرونه په داسې شکل لیکو چې دواړو مخرج کې 15 راشي. نو 4 پر 3 چې موږ د یو 0.15 شکل باندې لیکو 15 دا به څو کېږي. نو 3 نه چې موږ 15 ته راغلو دا ضرب 15 شو. نو موږ به همدا کار اوس صورت سره هم کوو تر څو د کسر قیمت بدل نشي. 4 چې 15 کې ضرب کو ضرب 15 شي دا مساوي کېږي له 20 سره. همدارنګه راځو دا هم د 15مو برخو په شکل لیکو. نو 15 نه چې 15 ته لاړو دا 3 کې ضرب شو. اوس به صورت هم د دې په 100 کې ضربېږي ضرب 3 کېږي. نو دا به شي 3 پر 15. نو اوس موږ څه کار وکړه؟ موږ دا دواړه کسرونه راواخیستل او د 15مو برخو په شکل هم ولیکل. دواړه اوس کولی شو چې موږ سره یو بل نه منفي کړو. دا به مساوي شي. دلته 15 برخې دي، دلته 3 برخې دي. 20 نه چې 3 کمیږي څو پاتې کېږي؟ دا دلته لیکو چې 20 منفي 3 مساوي کېږي له 19 سره. 19 15 برخې. اوس که غواړو چې دا د مختلط عدد په شکل ولیکو نو 15 په 19 کې یو ځل شامل دی او باقي ورسره څو پاتې کېږي؟ 2 پر 15. راځو یو بل مثال کارو. ډېر په زړه پورې مثالونه دي. 18 برخو څخه 15 برخې منفي کوو. ویډیو ودروئ د دې کوښښ وکړئ. ښه بیا همغه خبره ده چې موږ سره مخرجونه یو بل سره بدل دي. دې دپاره باید موږ مشترک مخرج پیدا کړو او د مشترک مخرج پیدا کول دپاره موږ څه کوو؟ د دې دواړو عددونو مشترک مضرب راخلو. ښه خبره ده چې تر ټولو کوچنی مشترک مضرب وي. که لوی هم وي پروا نه کوي خو کوچنی وي دا ښه خبره ده. او تر ټولو کوچني مشترک مضرب لاسته راوړلو لپاره موږ راځو له لوی مخرج څخه پیل کوو. نو د دې مضربونه ګورو چې په دواړو باندې ویشل کېږي که نه. 10 په 8 پوره نه ویشل کېږي. 20 په 8 پوره نه ویشل کېږي. 13 په 8 پوره نه ویشل کېږي. 40 په 10 هم پوره ویشل کېږي او په 8 هم پوره ویشل کېږي. نو 40 د دې دواړو مشترک مخرج په شکل موږ راخلو. اوس راځو موږ دا دواړه کسرونه داسې شکل کې لیکو چې په مخرج کې دواړو سره 40 وي. نو لیکو چې یو 10 پر 10 دا مساوي کېږي 100 پر 40 سره. نو 10 نه چې 40 ته لاړو دا موږ په 4 کې ضرب کړی. نو اوس به موږ صورت هم په 4 کې ضربو. 4 چې په 7 کې ضرب کو موږ سره پاتې کېږي 28. راځو اوس 15 پر 8 هم د داسې شکل کې لیکو چې مخرج کې ورسره څو راشي؟ 40. نو لیکو 40. نو اوس به 100 پر 40 شي. 8 نه چې 40 ته لاړو موږ 8 په 15 کې ضرب کړه. 15 په 8 کې 40 کېږي. نو اوس موږ صورت هم په 15 کې ضربو. نو 15 په 15 کې به شي 25. نو اوس موږ کولی شو چې دا دواړه یو بل څخه منفي کړو. دا به مساوي شي. دلته موږ سره 28 برخې دي. دلته 25 برخې دي. 28 څخه چې 25 لاړ شي ځواب پاتې کېږي 3 سره. نو موږ سره پاتې شول 3 پر 40 یا 3 برخې.